نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو د تجوید د درسونو په ادامه سره راځو نن د صفات لازمه غیر متضاده څخه د لین صفت وایو. په غیر متضاده صفاتو کې د لین صفت وایو. راځو د لین صفت تعریف کو. لین په لغت کې نرمی ته وایي او په اصطلاح کې په کومو حروفو کې چې دا صفت پیدا سي هغو ته حروف لینیه ویل کیږي. مطلب د دې صفت دا دی چې د دې حروفو یعنی د دې حروف لینیو د ادا کېدو په وخت کې د دوی په آواز کې یو قسم نرمي وي او داس حروف دوه دي: واو چې ساکن وي او ما قبل یعنی مخکنی یا مخکې حرف یې زور ولري، یا چې ساکن وي او ما قبل یعنی مخکنی حرف یې زور ولري، لکه خوف او علیه. دلته وګورئ دوستانو دا حروف لین دي. واو ساکن دی، مخکنی حرف خا د زبر لري، دا واو لین سو. او د علیه په کلمه کې یا ساکن ده، ما قبل عین لام دی زبر لري، دا د حروف لین څخه یا سول. یعنی حروف لین دوه حروف دي، واو لین او یا لین. اوس په لین صفت کې موږ وویل چې لین په لغت کې نرمي ته وایي. یو په صفات لازمه متضاده و که یو صفت موږ او تاسو ویلی و د رخوت په نامه. هغه صفت هم لغوي معنا چې وه هغه نرمي و، نرمي ته یې ویل. فرق د لین په نرمي او د رخوت په نرمي کې دا دی چې د رخوت صفت کومه نرمي چې وه هغه د حروفو په مخرج کې وه. د حروفو په مخرج کې به نرمي پیدا کېدل. خو د لین صفت نرمي چې ده هغه د حروفو د ادا کېدو په وخت کې د دوی په آواز کې یو قسم نرمي راځي. په آواز کې یو قسم نرمي وي نو دې ته د لین صفت نرمي ویل کېږي. دا د لین د نرمي او د رخوت د نرمي فرق دی. او یو بله خبره، که څوک پر دې باندې مد کول وغواړي، یعنی پر دا حروف لینو باندې چې د هغه یو واو لین دی او بل یا ده، که څوک پر دې باندې مد کول وغواړي کولی سي. دغه مد چې موږ او تاسو پر دا حروف لینو باندې کوو دې مد ته مد لین او مد اختیاري ویل کېږي. مد لین ځکه ورته ویل کېږي چې دلته حروف لین راغلي دي. حروف لینو څخه واو لین او یا لین ده. او مد اختیاري ځکه ورته ویل کېږي چې د دغه حروف لین یو په مد کې اختیار دی، که چیرې موږ مد کوو او که یې نه کوو. که مد کوو داسې په تلفظ کې راځي خوف، او که مد نه کوو نو بیا صرف خوف. علیه مثال علیه، که مد کوو او که یې نه کوو علیه علیه ژر یې وایو. اختیاري ځکه دی چې دا د مد اصلي او د مد فرعي ترمنځ دی. مد اصلي موږ داسې تعریف کړی وو چې د حروف مده و ما قبل حرف د دوی د خپل جنس حرکت لري، یعنی واو به ساکن و مخکنی حرف به یې پیش درلودي، او یا به ساکن و مخکنی حرف به یې زیر لري. دلته هغه کیسه نسته. او حروف مد فرعي یا مد عارضي مو داسې تعریف کړی چې موږ د حروف مده څخه وروسته همزه یا سکون راسي. نو دلته حروف مده نسته اول او بیا وروسته همزه و سکون نسته. دا د مد اصلي او مد فرعي ترمنځ راغلی دی. نو ځکه مد اختیاري ورته ویل کېږي. اختیار د قاري دی که مد ورباندې کوي او که یې نه کوي. او حروف لین دوه دانې سول چې یو واو لین سو او بل یا لین سو. یادونه مو وکړه چې د لین نرمي او د رخوت نرمي فرق کوي. د رخوت صفت نرمي هغه نرمي ته ویل چې د حروفو په مخرج کې به نرمي پیدا کېدل. خو د حروف لین نرمي چې ده هغه د حروفو په آواز کې چې کله د حروف د مخرج څخه راوځي ادا کېږي، بیا د لین صفتو سره ملګري کېږي چې د دوی په آواز کې یو قسم نرمي پیدا کېږي.
حروف لین دوه وه، واو ساکن او یا ساکنه چې ما قبل حرف یې فتحه یعنې زور ولري. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، نور ملګري او دوستان مو هم ورته دعوت کړئ. د نن ورځ درس همدومره و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.